په میدان وردګو ولایت کې پرته د کابل کندهار لویه لار چې تر ډیره ویجاړه هم ده، خو د واورې په ورېدو سره د بار وړونکو او مسافر وړونکو موټرونو پر وړاندې ستونزې 2 برابره کیږي، چې تازه د دفاع وزارت د تخنیک ریاست انجینرۍ ټیم له لوري د پاکولو چارې پیل شوي دي. ما در 8 محلی ولایت میدان وردک وسایط صقله انجینری فعالیت داره. موظف هستند برای 3 ماه که تا اینکه برف خلاص میشه. برای 3 ماه اونها موظف است. یک تیم در سیدآباد تا غزنی را داریم. موټر چلوونکي د اسلامي امارت له کړنو زیاته خوښي څرګندوي او وایي چې اسلامي امارت یې پر وخت ستونزو ته رسېدنه کړې ده. نن لګیا وو پاکوله یې خیر یوسې لاره پاکه سوې ده. قربان دغسې لګیا ان شاء الله موټروانان هم خوشحاله وي، لار به هم پاکوي، لار به هم نه بندېږي. او مخکې واوره چې وه ډېر مشکلات و، زښته بیخي بې چای نه بیخي نه شوی تللی، ټکر او موټر چپه کېدل، هغه ساعت چې هغه لار چې 2 ساعته او 3 ساعته کېدله، یعنې 1 ساعت 1.5 ساعت اوس چې څو پرې را شوي کسان د زړه نه دعا ورته کړو. د دفاع وزارت تخنیک ریاست مسئولین وایي د میدان وردګو ولایت په 8 ولسوالیو کې تخنیکي ټیمونو له لوري د واورې پاکولو چارې دوام لري.